پته د علي شاه څه ریټ دی علي شاه 1000 روپۍ اخلي او منګی د ستاسو ریټ هم خوته او مور یې 100 روپۍ اخلي مور یې چې دی نو زما خیال دی هم 1000 روپۍ اخلي او داود شاه 1500 روپۍ اخلي ښه د ترکولو ډرمه ته راته ووایه ځه دا ریټ راته لږ کم کړئ علي شاه د یو ډز 100 روپۍ اخلي هغه 100 روپۍ ډزه دي هغه درته زه ویم او ته یې راته ووایه چې په څو باندې کوي سوپر سټار الیشا 007 چرګې نه سیوا ورکړې ده په 1500 یم کوي او په 200 یم کوي ټماټر لره د خلکو وینا وه چې د ځنګلي میلو او د ترکولو ډرم بیا یو پیره په خپله سټوډیو کې میلمانه کوي د شوتلو سنډاول خو راته دا ووایه چې دا دواړه ستا څه دي ته د دې څه یې زه یو دلال یم چې دلال یې نو کوروان یې بیا به خو ته د دې د ریټونو هم پته وي د علي شاه څه ریټ دی علي شاه 1000 روپۍ اخلي او منګی د ستاسو ریټ هم خوته او مور یې 100 روپۍ اخلي مور یې چې دی نو زما خیال دی هم 1000 روپۍ اخلي او سی ټماټر لاله د دې ریټونه تیز دي ته د داود شاه د ریټ تپوس وکړه داود شاه 1500 روپۍ اخلي اسی ټماټر لاله ریټ تیز دي خو 1500 نه په 15 روپۍ هم ګران دی لګانه کونه ټینګ کې به غیرت کنجران لا خو په کونه باندې مستټنګ لګېدل دي شرط شمګول ستا د وچ سټ ورکشه کده در باندې د اخیر ټکی خو دا نو صاحب در نوستی ښه د ترکولو ډرمه ته راته ووایه ځه دا ریټ راته لږ کم کړئ علي شاه د یو ډز 100 روپۍ اخلي هغه 100 روپۍ ډزه دي هغه درته زه ویم او ته یې راته ووایه چې په څو باندې کوي سوپر سټار الیشا 007 چرګې نه سیوا ورکړې ده په 1500 یم کوي او په 200 یم کوي او مور یې په څو باندې کوي مور چې دا په 100 روپۍ یم کوي ریټ خو دغه اولني نه کم دی ټماټر لاله ستاسو خیال دی چې د روپۍ 2 ډزه شي که نه شړشمګوله یو ډز به ته ورکې او یو زه تا کې به زه دا لاس منډم دا لاس نه دی لکه د میخې په شانې به در کې منډم را منډم شوم داسې داسې به دې په منځ دوه کومه ته ولې خفه کېږې ما خو مناسب ریټ وي